دغه شانته سعید ابن مسعود الکندی فرمای نبی علیہ السلام فرمایل ما من رجل يتصدق في يوم او ليله الا حفظ من ان يموت من لدغه او هدم او موت البغته. نبی علیہ السلام فرمای چې کوم انسان سحر او ماښام صدقه کوي سحر او ماښام د دې بڅو ګټه به دای اوله چې دغه انسان د لړم د چچلو څخه منمري. لدغه د لړم چچلو توای د مار چچلو د هغه شی چې زهريله وي داغه د چچلو سبب الله تعالی محفوظ ساتي. د غرقېدو د دیوال پر چپکېدو سره د نمبري دیوال په دنه چپکیش او موت بغتت ناګهاني مرګ څخه دی بچاوي. څومره لوی خبره ده ناګهاني مرګ. نن سبا خو به خزات چې دا حسي ګوره به وزای بس تر چپسوي چې ګوره په یخي بیا په ځان نه پويش. دا مفاجاتي مرګ چې ورته وای نه وصیت نه توبه نه بلې خو خیر هر انسان په ژوند کې عمل د خیر کړی خو خودي لیکن مفاجاتي مرګ عموما بیان نشي. یو خاص خلګي هغه د پاره پروا نه کوي لیکن عموما چې د مفاجاتي مرګ شپ دی نه دی چې انسان د وصیت پکینا چې زما په فلانی باندې پیسې باندې دی هغه واخله یا په فلانی باندې فلانی پر ما باندې قرض دی هغه قرضه ادا کوي بل سیو خاص خبرې نو دی یادې نو دا ښه خبره ده. دا ډېر لوی خوش خبری ده. او بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای ما نقص مال من صدقه قط. رسول الله مبارک فرمایي چې اے بندگانو اے د خدای بندگانو مسلمانانو د الله رب العالمین مال چې کوم درکړی تاسو صدقه کوئ هیڅ کله د صدقې څخه استعمال نه ختمیږي نه کمیږي. نبی علیہ السلام فرمان دا ګورم ما نقص مال من صدقه قط هیڅ کله مال د صدقې په خاطر کمیدای نسی. ولا عفا رجل عن مظلم الا زاد الله بها عزا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو سره یو چا ظلم وکړل ته قدرت لري چې دوی وټکه مړې کې پانسی کې ترشل ته واچي دا کوی ټوټي راو به ارڅ پکوایس خو ته د الله د رضا په خاطر ما بخښلې ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستا عزت په دې سره کمیږي نه ستا عزت په دې لوړیږي. ستا عزت په دې لوړیږي کمیږي نه. داسې نه چې چا ظلم در سره کړی لا هم نه پس شپږم او اتم گیر کې روانه په درسو شپه ته پړونه ټینګي او د میداني هم بیان. نو ځکه انسان همیشه دا وکي په ځان باندې دا عملي کوي چې انسان ظلم ور سره کوي نو د کوشش تا وکي سپینجری راځي مشران راځي مشایخ راځي سادات راځي بس دا غوي په خاطر ته ورته چې ما بخښ کړی ده حالانکه ته پر قوي همې قدرتمند همې هر سمې په دې ستا عزت نور وړي کمزوري کیږي نه. ته به دا سوچ نه کوي چې ما دته بخښ وکړ خلک بس خلک دی وایي الله ستا عزت نور هم درسه وکي. او دغه شانت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما تواضع رجل لله الا رفعه الله. کوم انسان چې الله د رضا په خاطر باندې تواضع کوي عاجزي کوي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی هغه وړي. ته تواضع کوه ته عاجزي کوه ته الله وړي. او عموما نیکان خلک هغه ډیر متواضع دي که په هر طبقه کې کله ملایانو په طبقه کې هم متواضع کله سرمایدارو په طبقه کې هم عاجزي او که هر طبقه سره تعلق لري نو بس بیا ډیر عاجزي. او دا چې دنه په نس کې شي نه او خالی ګوږي ابس نو چې 2 روپے پیدا کړ انو مولوی بجلیګر صاحب په چم باندې وای خولې دل تجدي او کو په دې پلاس کې دی روانه قلب ته ګوري یعنی په دنیا کې نو دی ډبل سوف نس یا یو 2 ټکي از د کړي دا وسنی بازي دغه سیسته قاریان مولایان دا ماشيني چرګان چې وسره وتلې دي بازي دا چې یو 2 ټکي ویلي اردو په عربي سر نه خلاصي په ترکیب سر نه خلاصي په صرف په نحوه سر نه خلاصي 2 ټکي نه ویلي بس چې بلار روانه ته چې جبرائیل علیہ السلام روان ده دون ځان ببر کوي چې خلق باندې ځانو لکه چې شي انسان چې هر څومره تعلیم یافته سي انسان چې هر څومره ډیپټي والا سي په نس کې چې شي ده په پزه کې دنه نه چې شي ده بس دا ته وګوري بس خاموش دي خلاص دا 2 شیان د انسان لپاره د عاجزي 2 شیان الله ورته شي چې دا 2 شیان ما پتا پیدا کړی انسان چې پیدا کیږي به تر قبر پورې پدا باخته ځکه چې ستا سوچ تکبر خواته ولاړ نسی ستا سوچ لوړواله خواته ولاړ نسی ستا سوچ تواضع خواته ولاړ سي ستا سوچ عاجزي خواته ولاړ سي ستا سوچ الله جل جلاله ته په سر په سجده شولو باندې ولاړ سي ته نافرمانی ونه کی
نو ځکه علما فرمایي چې کوم انسان تکبر کوي نو د خپل فطرت څخه سرغړونه کوي. فطرت د انسان دا جوړ دی چې تواضع عاجزي کوي.